ښه د دې کار دپاره به لومړی باید زه ډیولپر مینو فعاله کړم. د دې کار دپاره تاسو لومړی دلته په هر ځای کې چې کلیک کوئ رایټ یعنې ښي بټن د موضوع وهئ او دا کسټمایز ریبن بیا راشئ دلته لاندې دا رایټ ټیک مارک دا ټیک مارک کړئ بیا اوکې ووهئ. اوس به راشم ډیولپر پورټ ته او دلته به ویژوال بیسیک باندې کلیک وکړم. ښه تاسو به لومړی دلته راشئ انزرټ ته انزرټ کې به یو مجهول ورته کلیک کړئ او دلته به زه کوم کوډ لیکم هغه تاسو هم کولی شئ تکرار کړئ. لومړی باید ورته فاصله ورکړم. اوس به ورته یو ویریبل ولیکم دا مې ولیکو بیا به ولیکم ډیم یو ویریبل به ورته ولیکم لکه دا به ورته ولیکم. ښه بیا به ولیکم انوایس به ورته دلته دا مې ولیکو ویریبل او دا ویریبل مې ورته ویلي چې ته د دې ځای نه ویډیو اخله چې دلته څه شی وي. نو دا خانه کومه یوه ده دا سی کې ده شپږم نمبر رو ده سی کالم کې نو ډبل کوټیشن سی شپږ ډبل کوټیشن کانسټنټ بیا ځم لاندې او بیا دلته لیکم. اوس به نور به څه وکړم نور به د دې خانې نه دا به پاک کړم ځکه که دا پاک شي دا نور خانې بیرته پاکېږي او بیا به زه د سره یو بل هغه ورته انتخاب کړم دا به ولیکي. نو د دې خانې د پاکولو لپاره به څه ولیکم دا رینج دا څه دی سی 7 خانه ده سی 7 اووه دا ورته ولیکم چې دا کلیر دا ورته ولیکم لاندې دا به ټاپ بټن بیا به راشم چې دا کله پاک شي بیا به یو میسیج راشي چې موږ مطمئن شو. ښه میسیج کې به ورته ولیکم پښتو په دې کې نه لیکل کېږي پی بي اې پښتو نورې ژبې نه سپورټ کوي نو زه په انګلیسي کې ورته لیکم بیا به ډبل کوټیشن او ورسره دا د کانکاټینیټ کړمه مثبت یو یعنې هلته چې هر شی یو عدد 12 وي 14 پرې کېږي. بیا به لاندې راشم اوس به دا رینج په خپله دغه کړم سی اووه دا به څه شي د دې مطلب دا ده چې دې خانه کې دا خانه کې چې هر شی وي د هغې د پاسه یا ورسره جمع کړه نو دا به دې ته اساین شي او دا به د انوایس نه دا ویریبل خپل قیمت واخلي. بیا به راشم دلته بیا به دلته راشم رینج سلیکټ دا ولیکم چې دا مې سلیکټ کړو دا به هم نه دلته د یو اشتباه مینه شوې ده چې دا باید څه شی شي دا باید سی 6 اووه شي. ښه نو دا به د دې ځای هغه سره عدد اضافه کوي او د دې نه به دا دې ته راځي او د دې نه به دا د ویریبل خپل قیمت ویلیو اخلي
دا مې د دې لپاره ولیکو چې دا کله چې دا هر څه عملیه ترسره شي دا پاک شي مکمل او بیا د هغې نه بعد دې ته چې عدد هم ورکړي واچ نمبر هم بدل کړي بیا راشي بېرته دا انتخاب کړي نو دا انتخاب کړو بیا به راځم دلته به ورته ولیکم چې دا اوس تاسو وګورئ او دا به اوس وي 14 او زه کولی شم دلته دا او بیا راشم دلته بیا ووهم ښه 14 یې پاک هم کړ نو کولی شم چې دغه ټول کوډ یو بټن ورته جوړه کړم هماغسې دلته بټنه راشي